أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بے موثره اثر ده بے موثره نه پیدا کیږي، یوه پچه بې اوښه نه پیدا کیږي. نو دا دومره مځکه اسمان په خپله پیدا شوي. نو حمد الله لره ده چې رب د ټول عالم د عالم ده پیدا کړی، ده یې تربیه کوي. نو دا ټول د ده په وجود دلیل ده. عالم ته عالم ویلی کېږي چې علامه ده په وجود الله تعالی باندې. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. خچ ما سوا د الله تعالی نه ټول مخلوق ته عالم ویلی کېږي، د الله تعالی په وجود باندې علامه ده. بیا جمعیت څه حاجت چې عالمین جمع ذکر کوي، خو ټول مخلوق یو عالم ده، د خدای پاک په وجود باندې دلیل ده. نو دلته وایي دا جمعیت د دې دپاره ده چې اشاره د دې ته چې د عالمونه ډیر دي. موږ تاسې په مجموعه کې چې دا علم لرو، په خپل نوع بشر باندې هم پوره خو علم نه لرو، صرف د انسان د انسانیت په تعریف باندې پیژنو، نور خو شیانو علم خو نشته. خو لیکن بعضی مفسرین لیکي د الله تعالی زر قسمه مخلوقات دي. 600 قسمه مخلوقات په دریابو کې زندگی کوي، 400 قسمه هغه په وچه کې زندگی کوي. چې د اګۍ نه پیدا کېږي یو قسم مخلوق ده ټول. اوس د الله مخلوق ته وګورئ، عظمت ته وګورئ چې څومره د اګۍ نه پیدا کېږي یو قسم ده، چې د پریوان نه پیدا کېږي دا دوم قسم ده. دا نور مخلوقات موږ نومونه زده دي، درک راته لګېږي چې چی شي نه پیدا دي. نو موږ ته تنبیه راکړه رب کریم په دې باندې چې داسې خیال مه کوه چې یو زه یم په دنیا بل څوک نشته. د الله عالمونه دومره ډیر دي چې د موږ د علم د احاطې نه ډیر وتلی دي. خو دا ټول الله ته محتاج دي، ټول الله تعالی پیدا کړي دي، ټولو رازق الله ده، د ټولو مالک الله ده. نو موږ باید په هغه الله اعتماد وکړو. دا چې دا خلک د دنیا پیټه کوي، د دنیا په لحاظ باندې شکایتونه کوي، دا وشوه دا وشوه، چې الله نه یې درکړې چې دا ټولې دنیا تعلیمونه وکړي ولا کوي وګوله پیدا کړي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک ته وی ګوره په هر چیز کې الله ته توجه کوه. که ټول مخلوق سره یو ځای شي او اتفاق وکړي چې زه تا ته ګټه در ورسوم، نشي در رسولی مګر هغه ګټه چې الله درته لیکلي. خو که ټول مخلوق په اتفاق شي چې تا ته ضرر در ورسوي، نشي در رسولی مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلي. که موږ تاسې فکر وکړو د دنیا غټ غټ ویښیاران یې، خو په یوه ګوله مړۍ پورې حیران وي. او داسې بې عقلانو ساده ساده خلک دي چې هغه غریبانان په هېڅ نه دي خبر، خو دنیا یې ځایېږي نه، دنیا یې ځایېږي نه. کم عاقل عاقل آیت مذاهبه وکم جاهل جاهل تلقاه مرزوقه. مسلماني او متولو یو کې مونږ ویلي ډېر عاقلان اسباب د معیشت نه وي، پروفیسران وي، معقل وي، خو ډېر جاهلان د رزق ضایع نه کېږي. د دغې وجې نه بعضې بدبخته انسانان چې په خپل عقل افتکار کوي، هذا الذي سير الاوهام حیره وجعل عالم النحریر زندقه. خدای نه خسته بعضې ملایان کې کفر ته وځي چې دا څنګه هر څه د الله نه دي. الله تعالی هر څه موږ ته د دنیا د پیدایښت نه 50,000 کاله مخکې لیکلي دي. و لګیا به یو دنیا دار د اسبابو ده، دنیا دار د اسبابو ده. اکتفا به نه کړو چې خیر چې راته لیکلي دي نو پرې به وځو، پراته به خدای پکې په خوله کې راکوي. دنیا د هر د اسبابو ده، خو پریشانه کېږو به نه به ډېر خوشحاله کېږو په خپلو ګټلو چې دا ما وکړه، نه به خفه کېږي چې د لاس نه مې ووته. چې در کړم الله در کړه د الله به شکر باسي، چې نه یې کړه درم الله تعالی نه دې در کړي پریشانۍ به نه کې چې وایي داسې نه وای شوي نو داسې به نه کېده. الحمدلله رب العالمین. حمد الله لره داسې الله چې رب د ټولو عالمونه ده، داسې الله الرحمن چې مخکې مو وویلې په بسم الله کې چې عام الرحمت ده. وایي په دنیا کې د حیوان چې په خپل بچي شفقت کوي دا د دغه رحمت اثر ده. دا درندگان دي آسان دي، وګوره بچی پروت وي ټوپ ته راچي، په منډه چې راشي د حیوان نه ټوپ اچي پکې خیجي نه. هغه ذات چې رحمان ده د ټولو رحمتو خاوندی ده. الرحیم چې تام رحمت ده،
یا په دومه اصطلاح غټ رحمتونه کنکي رحمتونه. نعمتونه د خدای پاک دوه قسمه دي، غټ نعمتونه چې د خلکو په خیال غټ ورځي، کنکي نعمتونه چې د خلکو په خیال کنکي ورځي. خو که دا کنکی نعمت ته یوه ګوله مړی دم الله یې درکوي، او که دا ټوله دنیا دم الله یې درکوي. دغې وجې نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یوه ورځ داسې وخت کې د کور نه راووت چې په هغه وخت کې به نور کله دی د کور نه راووت. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی. په دغه وخت کې چې نور کله هغه هم نه ورته راتلو. حضرت پیغمبر علیه السلام پوښتنه تر کې څنګه راغلی یا ابوبکر؟ وایي د تا د لیدار په امید باندې راغلم چې ګوندې د نبي علیه السلام ملاقات وکړم. وروسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی. په دغه وخت کې نبی علیه السلام یې غوښتل څنګه راغلی؟ وایي د لوږې نه راوتلی یم، په کور کې هېڅ نشته. پیغمبر علیه السلام ویلې ما هم لوږه ده، اصلا درې سره وږي وه. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته درځئ چې لاړ شو د حضرت ابوالهیثم رضی الله عنه کور ته. مالدار و او مخلص و. دلته یو نکته بله محدثین ذکر کوي، کوم مشر د یو خپلو اتباعو شاګردانو مریدانو مخلصینو کور ته بې دعوته ورتلی شي په دې شرط چې په دا پیږي چې په هغو نه بوج کېږي، تا په ورتګ هغه خوشحاله کېږي. نبي علیه السلام ته یې دعوت نه و کړی. هغه او دا دواړه شیخین مبارکین ورغله د کور ته. بیبي مبارکه نه یې پوښتنه وکړه چیرې د حضرت ابوالهیثم؟ وایي خوږې اوبه راوړي. عامې اوبه د مدینې منورې تروې وې، ډېرې خوږې اوبه به یو نیم کوی کې پیدا کېدې. چې کله هغه راغی ژای کېښه او په ډېر مینه او په عشق و محبت راغی. پیغمبر علیه السلام ته غېږ ورکړه، مرحبا ورته د خوشحالۍ اظهار کوي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا یې باغ ته، په باغ کې په ځای ورته وړی دستي جګېږي د خرما د وهکالو نه یو وهکالی ورته راپرې کوي، راوړي مخ ته یې ورته ږدي. پیغمبر علیه السلام ورته ولې د هغه پخې نه راوشکولې، ټول وهکالی دې ولې راوشکوه؟ دی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه مې ټول راوړ چې ته یې پکې خوښ کړې، چاته نیم پوخته خوند ورکوي، چاته پوره پخې خوند ورکوي، خو مخلص و، خپله دنیا یې ته قربانوله چې ته یې پکې خوښ کړې. هغه اوبه یې ورته راوړې. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خرماوي او صدیق اکبر او حضرت عمر وخوړې، د اوبه یې وچکلې. حضرت ابوالهیثم رضی الله عنه جګ شو چې مړی بندوبست وکړي. نبی علیه السلام ورته ویلي ګوره د لوشلو شی چې نه کې حلال، په دې پوه شو چې په څه حلالوي، چې د لوشلو شی نه کې حلال. شفقت یې په هغه باندې کوه. چې هغه روان شو، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر ته مخ راواړوه. دغه نعمت به هم د موږ نه په ورځ د قیامت پوښتنه کېږي. سوړ سیری، سړې اوبه، خوږې خرماوې مو وخوړې. خو دا پوښتنه نه کېږي چې په کومه لیار دې ګټلې وه. دغه ځای کې یو نکتې ته اشاره وکړو. د نعمتو د دنیا د ګټلو پوښتنې مختلف قسمونه دي. د عام د کاروبارو د دنیا د ګټلو پوښتنې ډېرې دي. په کومه لیار دې وګټله، په کوم لیار کې دې مصرف کړه، د آخرت لپاره د کومه ذخیره کې جوړه کړه. دا چې په خپله کسب کوي، تجارت کوي، دا پوښتنې ورسره تړلې دي. دلته خو هدیه وه، دا پوښتنه نه چې په کومه لیار دې ګټلې، دغه مشکل خو نه وه. خو د شکرانې پوښتنه به کېږي چې د دغه نعمت یې څومره شکر ادا کړه. ګورئ پیغمبر علیه السلام موږ ته تنبیه راکوي، د ډېره سختې لوږې نه د کوره راوتلی، خو چې سړی اوبه سوړ سیری خرما ورته پیدا شو، دستي آخرت ته پام و. دا معاش د معاد نه د مبدا نه غافله نه وکړه، دستي چې الله تعالی دغه نعمت په موږ باندې وکړه، د دغه نعمت په هم د شکرانې پوښتنه په ورځ د قیامت موږ نه کېږي. نو هغه ذات چې عام رحمت ته، تام رحمت ته، یا د غټو نعمتو څښتن ده او د کنکیو نعمتو ده، که کنکی نعمت هم الله یې ورکوي، که غټ نعمت هم الله یې ورکوي. مالک یوم الدین هغه ذات چې دی څښتن د ورځې د جزا ده. دین بدلې ته ویل کېږي، کما تو دینو تو دانو، څنګه عمل چې کوې دغسې بدله به په قیامت کې درکول کېږي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. که چا د ذرې غوندې نیک کار کړی وم عوض به یې وویني په قیامت کې، که چا د ذرې غوندې بد کار کړی وم عوض به یې وویني په قیامت کې.
خدا چې الله تعالی مالک یوم الدین د قیامت ورځ خو د دنیا مالک هم ده تخصیص د ورځې د قیامت د اهتمام دپاره کوي په دنیا کې د پاچاهي په نامه باندې ډېر خلک دعوهګیر دي پلانکی پاچا او پلانکی پاچا او پلانکی پاچا خو ورځ د قیامت چې راشي ټول خلک به په ځان پورې حیران وي د پاچاهي دعوه او تصور به ختم شي د رب کریم د طرف نه به اعلان وشي لمن الملک اليوم نن ورځ پاچاهي د چا ده هیڅوک جواب نشي کولی چې ویې چې د ما ده بیرته به الله تعالی وی لله الواحد القهار د الله ده چې هغه واحد ذات شریک نه لري او په هر څه باندې غالب ذات ده او موږ ته هم تنبیه ده چې هم قیامت را روان ده د جزا ورځ څنګه عمل چې کوې بدله به درکول کېږي هم د هغې ورځې د حساب او د کتاب مالک الله تعالی ده د الله تعالی نه په منډه خلاصېدی شي نه په زور خلاصېدی شي نه په رشوتو خلاصېدی شي نه په چالاکي خلاصېدی شي نه پټوالی پکې راځي هلته هغه په هر څه د موږ خبر ده مالک یوم الدین تر دغه ځایه پورې د رب کریم صفات مبارکه ذکر شوه او موږ تاسې تفاسیر لیکي بلکې د بلاغت کتابونه لیکي چې طریقه د کلام چې بدله شي د غیبوبت نه خطاب ته التفات ورته ویایي تر اوسه اسماء ظاهره ذکر کېده د غایب د قبیلې نه و اوس خطاب ذکر کېږي ایاک نعبد ای خدای پاک خاص تا ته عبادت کو خبره مخامخ شروع شوه تنبیه ده په دې باندې چې د اوله نه حمد و ثنا د خدای پاک په ښه حضور ووایه چې داسې کیفیت پیدا شي لکه رب کریم چې په سترګو باندې ویني موږ تاسې د سبا سبق کې به بیا اولئک علی هدی من ربهم کې خبره وکړو چې په اولئک خو اسم اشاره ده محسوس ته اشاره کیږي مخکې خو محسوس شی نشته خو موصوف بصفات شته موصوف بصفات چې صفات مستحضر کې لکه خپله چې دی په سترګو ویني خو د خدای پاک عبادت خو موږ ته حکم هم دا ده ان تعبد الله کانک تراه چې ته به د خدای پاک عبادت داسې کوې لکه رب کریم چې په سترګو ویني که ته یې نه وینې دی خو دې ویني اوس چې استاد ته شاګرد مخامخ ناست وي دواړو سترګې سره لګېږي دا شاګرد چې یو وارې رښتیا شاګرد وي د پوره آدابو لحاظ ساتي چې استاد مې ویني مخامخ راته ګوري خو چې کله د استاد توجه په بل طرف باندې واوړي دی بیا په بل طرف شي که یې وخندل که یې مجلس شروع کړو که یې بل څه وکړه ولې په استاد کې حالات بدلیږي د شاګرد په حال کله خبر کله نه ده خبر خو چې ورته ګوري د شاګرد په حال خبر ده چې نه ورته ګوري بیا نه ده په خبر اوس په دا حضور او نه حضور او غیبوبت او په دغه کې چې فرق راغی شاګرد چې لحاظ د ادب کوي د خپلو لیدلو د وجې نه کوي چې زه استاد وینم ادب یې وکړم که په واقع کې د دغه وجې نه کوي چې دی مې ویني خو استاد مې ویني ځکه ادب کوي کنی استاد به ناست دی به ویني خو چې استاد د بل چا سره په مجلس لګیا دی په خپل مجلس باندې لګیایي د استاد لیدل د ده نه دی باعث ادب د استاد علم چې استاد په ما علم لري دوم حال بیا د مراقبې ده فإن لم تكن تراه فإنه يراك مراقبه نگاه داشت چې اوس استاد شاګردانو ته سبق ووایي او بیا دا استاد دلته کوټې ته لاړ شي په دا کوټه کې کړکۍ وي پټ درېږي دا شاګردان په دې پوه وي چې ما ته راګوري ویني نه دا بعضې شیشې دي د یوه طرف نه سړی پکې ریدې کېږي د بل طرف نه نه چې شاګردان په دې پوه وي چې دی مې ویني که شاګرد یې نه وینم ادب کوي که شاګرد یې نه وینم په سبق کې کوشش کوي ولې خو یې چې خو دغه د دی مې ویني که زه یې نه وینم اوس دا خو د مخلوق په نسبت خبره ده د الله په نسبت باندې فرق نشته که موږ یې وینو که یې نه وینو دی مې ویني که موږ یې وینو که یې نه وینو خو که دغه مراقبه موږ ډېره شروع کړو چې عبادت په حضور کوو چې دی مو ویني دغه لحاظ شروع کړو په آداب را شروع کړو لحاظ وکړو په زړه کې حضور پیدا کړو عبادت کې خلوص پیدا کړو د دغه نتیجه بیا دا ده چې خدای متعال بیا خپل انوارات په سترګو ور ویني
څوک چې ظاهر په شریعت باندې مزین کی الله به باطن په مشاهده باندې مزین کی وای مراقبه زینه د مشاهدې لپاره اول په اوله باندې سړی مشاهدې مقام ته نه رسیږي ته به په ښه حضور په ښه ادب عبادت کوې د دغه خبرې به تصور وي چې رب کریم د ما په زړه خبر ده د ما په ژبه خبر ده د ما په ټولو حرکاتو سکناتو خبر ده مخامخ یم او دته دی مې ویني په داسې حضور نو په عبادت کې خلوص پیدا شي چې اخلاص پیدا شو زړه صفا کیږي دا کشف چې پیدا کیږي د څه نه پیدا کیږي کشف شته او د څه نه پیدا کیږي اول دا چې شته دا ځای د حدیثو په رڼا کې درته ذکر کم چې هغه شکوک اوله نه لرې شي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ناسته په مدینه منوره کې مجاهدین لګلي دي جهاد ته او چې لګلې درې امیران ورته مقرر کړه چې اول به دا امیر وي چې هغه شهید شو بیا به دا امیر وي چې هغه شهید شو بیا به دا امیر وي اوس حدیث دی بخاری شریف او درې سره که شهیدان شو بیا چې تاسو کوم څوک امیر مقرر کړه هغه به وي دی ناسته دلته موتې جنگ شروع ده د یوې میاشتې په مزل لرې هغه حالت خدای پاک ورته ولیده کشف یې کړه دلته صحابه ته حال شروع که حضرت جعفر شهید شو حضرت زید شهید شو حضرت عبدالله ابن رواحه شهید شو او بیا جنډه سیف بن سویف الله خالد ابن ولید واخسته هغه ته خدای پاک فتح ورکړه د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیږي ملګري د یوې میاشتې په مزل لرې دي دی ویني کشف دغته څه شوی کشف یې حتمی شریف کې ولاړ ده د بیت المقدس علائمه چې د معراج په شپه دغه خلکو ته روغوښتې دغه هلته نه وې کتلې حجابات لري شو په سترګو باندې ویني علایم ورته بیانې دغته کشف یې داسې مثالونه ډېر دي ذاتي دا د څه نه پیدا کیږي دا د صفایي نه پیدا کیږي شبیر احمد عثماني صاحب فتح الملهم فیض الباری کشف الباری شرح دی دغه ویایي چې د انسان په زړه کې نور ده د ایمان خو موږ تاسو حدیث اوریدلی چې ګناه وکړي تور ټپه بیرته پیدا کیږي که نه پیدا کیږي اوس که انسان نیک عملونه کوي ګناه نه ځان ساتي دغه نور د نیکو اعمالو په برکت پسې زیاتیږي سینه ټوله منوره شي دا سینه وای داسې صفا شي لکه شیشه چې د ګردو نه صفا کې عین لوح محفوظ ورته ښکاره شي هغه نقش راشي لوح محفوظ کې د ما کان او ما یکون ټول لیکل راغلي دي که نه دي د نن دور حالات پیغمبر علیه السلام 1400 کاله مخکې ذکر کړي که نه دي ذکر کړي هیڅ شی نه ذکر کړي خو حدیث مبارک ده یو ورځ نبی علیه السلام لمونځ وکړ د مازدیګر وختي بیا لګیا شو تر قیامته چې څه پیښیږي ټولې بیان کړه خو چا یاد دی چا ویر وای لوح محفوظ ورته ښکاره کېده اوس نو چې سینه صفا شي بیا خدای پاک د انواراتو مشاهده شروع کی خپل انوارات بیا پویني نو هغه مقام بیا پیدا کیږي چې هغه حالت مشاهده ده نو ځکه دلته التفات ده په ښه حضور عبادت د الله حمد و ثنا ادا که په داسې حضور صفات یې وویې لکه خدای پاک چې په سترګو ویني نو اوس مخامخ خبر شروع که ایاک نعبد ای خدای پاکه خطاب چاته کیږي خو مخاطب خو حاضر وي ای الله خاص تا ته موږ عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تا نه موږ معاونت غواړو خاص تا د پاره عبادت کوو عقیده د شرک لاړه ختمه شوه مخکې مو ویلي تقدیم د محق و تاخیر افاده د حصر و د اختصاص کې لایق د عبادت په مخلوق کې بل څوک نشته نه ملائکه معبود ده نه انبیا معبود دي نه اولیاء معبود دي نه ونه معبود ده نه غر ده نه عرش ده نه فرش ده معبود دي موږ ټول یو الله ده موږ په ذکر کې طریقه د نفي اثبات چې راځي اول دغه د نفي اثبات په سبق کې راځي چې د ما بل هیڅ معبود نشته ما سوا دی الله نه خاص تا ته عبادت کوو خو عبادت چاته ویل کیږي غایت تذلل نهایت عاجزي ته ویل کیږي دا چې سړی سر په سجده ګدي په مځکه باندې د خپل استقامت نه ټیټیږي داسې حال ته ځان رسوي دا ته تواضع ویل کیږي خاص خدای پاک موږ د تا عبادت کوو اوس دعوه خو دعوه شوه چې خاص خدای تا ته عبادت کوو لیکن مفسرین کې ډیر خلک په دغه دعوه کې دروغجن دي
موږ د الله تعالی د حکم موافق ډیر چلیږو که د نفس په تقاضا ډیر چلیږو. افمن اتخذ الهه هواه، چې خپل خواهش نه خدای جوړ کړي، چې زړه څه ورته وي هغه کار کړي. دغه ته هغه د شریعت قرآن ویل چې خدای شو که نه شو. بیا د الله په حکم موافق موږ ښه چلیږو که د خپل نفس په تقاضا. دعوه دا ده چې خاص خدای د تا عبادت کوو، عاجز یو، غلامان یو د تا. غلام د مولا د حکم نه بغیر یو قدم هم ناخلي. او کار وای د احرارو کوو. حر اصل سړی خود مختار وي چې څه کار کې. غلام هغه خود مختار نه وي. غلام د مولا په حکم چلیږي، حر په خپل اراده چلیږي. وای موږ دعوه د عبدیت لرو چې موږ خدای پاک خاص ته تا غلامان یو. او کارونه د احرارو که جزره مو بیا څه راته وی په شوارو زندگی کې که دا طالب و ملا خپل ځان ته وګورو، هغه نور عوام خو یو خاطر پرېږدو چې د موږ د سنتو موافق زندگی ډیره ده که د سنتو خلاف زندگی ډیره ده. موږ مجلسونه د الله په ذکر او د خدای پاک په حمد او په ثنا کې ډیر دي که د موږ په الله والعب کې ډیر دي. موږ مجلسونه د شریعت موافق ډیر دي که په غیبت او په دروغ او په نمیمت او په سخریه او په ټوکو په مسخرو په دغو کې ډیر دي. موږ نظرونه څنګه دي، د موږ لاسونه او پښې په چیش کې استعمالیږي چې مخکې مو د شکر معنا وکړه. دعوه د اختصاص لرو او کارونه د احرارو کوو. ډیر خلک په دغه کې دروغجن دي. دعوه د عبدیت لري، کارونه د احرارو کوي. ایاک نعبد، خدای خاص د تا عبادت کوو، د تا غلامان یو. غلام به په خپل اراده، په خپل فکر، په خپل نفسي خواهشاتو نه چلیږي، د الله د حکم موافق به چلیږي. و ایاک نستعین، او خاص د تا نه موږ معاونت غواړو. مشکل کشا حاجت روا د موږ الله تعالی ده. خو دا که موږ بیا وایو چې د خلکو نه موږ د مدرسو چندې غواړو، مجاهدین چندې غواړو، هلته دعوه دا ده چې خاص د تا نه معاونت غواړو. نو ما مخکې درته د حمد په معنا کې درته ویلې چې دا ورکوونکی څوک ده. ته چې یو چاته ودرېږې چې ته جومات جوړوم یا مدرسه جوړوم، ته د ما سره کومک وکړه، دا یې در سره کړي که الله تعالی یې زړه ته وراچوي. خو نور خو خدای پاک حکم د تعاون علی البر والتقوا. ایاک نستعین عقیدې ته اشاره ده چې عقیده به دې دا چې د ما سره معاونت دا د الله تعالی په اراده کېږي، دغسې په خپله نه کېږي. ظاهره دنیا دا د اسبابو ده، هلته حکم راته کړی تعاون علی البر والتقوا، یو د بل سره معاونت کوئ په بر او په تقوا باندې. اسبابو ممانعات خدای پاک نه ده کړی. واعدوا لهم ما استطعتم، د مجاهدینو لپاره حکم د اسباب برابر کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوس دلته یو پوښتنه ده، دا سړی چې لمونځ کوي کله په جمع کله ګوښی. په جمع کې خو قرائت امام ویي. امام چې قرائت ویي هغه به د مقتدانو لحاظ د ځانه سره ساتي. نو نعبدو چې صيغه د متکلم الغیر امام ویي، نستعین چې د متکلم الغیر ویي، اهدنا چې د متکلم الغیر ضمیر کې استعمالي، د عوامو د مقتدیانو لحاظ به د ځان سره کوي. ای الله موږ دا ټول چې ولاړ یو تا ته په عبادت، تا ته عبادت کوو. امام که د ځان تخصیص وکړي دا خیانت د قوم سره. موږ دا ټول د تا نه معاونت غواړو. دعا چې کویم د نیت په دې ټولو کې اهدنا، موږ ټولو ته خدای پاک هدایت وکړي. دلته خو مشکل نشته. خو که سړی ګوښی لمونځ کوي، لکه موږ تاسې سنت کوو، نفل کوو، یا چا نه جمع تیرې فرض کوو، هلته موږ ایاک نعبدو ویایو که ایاک اعبدو، خو هلته هم نعبدو ویایو. اوس د مفرد په ځای چې صيغه د متکلم الغیر ذکر کیږي، دا خو ځای خو د مفرد ده. صيغه د متکلم الغیر چې ذکر کیږي دا خو د تعظیم دپاره ذکر کیږي. لکه رب کریم په قرآن عظیم شان کې د ځانه چې تعبیر کوي په ضمیر د جمع باندې کوي، اخو د تعظیم دپاره وي. عبادت د عاجزي ځای ده که د ځان د تعظیم ځای ده؟ ځان به غټ فرض کوي لکه ډیر خلک، که ځان به عاجزي کوي په ځان کې. ښه چې کوي عاجزي او ویایې موږ، زه نه موږ، جمع ذکر کوي، دا خو لپاره د تعظیمي، دا خو لویي ده په ځان کې. نو دا څنګه موږ په جمع څخه ذکر کوو؟ نو جواب دا ده چې موږ چې عبادت کوو، په عبادت کې به د نیکو خلکو، د خدای پاک د نیکو بندگانو لحاظ د ځان سره شریکوو.
خدای وکړه موږ ټول نیک بندگان د تا عبادت کوو، موږ ټول نیک بندگان د تا نه معاونت غواړو. ګټه یې څه ده؟ یم زه ګوکی ولاړ او د دنیا د ټولو مسلمانانو او د نیکو خلکو د ځان سره نیت کوم چې موږ ټولې دنیا انسانان لپاره د دې چې په دغه ټولو دنیا انسانانو کې داسې خلک شته چې د هغو عبادت رب کریم یقیني قبلوي. اوس نو موږ ته حکم ده دا توسل 5 قسمه ذکر کیږي. یو قسم دا ده چې د نیکو خلکو سره په عبادت کې شریک شي، د هغه عبادت چې خدای په قبلوي نو د تام قبلوي، د هغه دعا چې قبلوي د تام قبلوي. لکه اوږد حدیث د بخاري شریف ته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وخت په داسې را روانې ډلې ډلې خلک به وځي جهاد ته، بیا به په خپل مابین کې یو د بل نه پوښتنه کوي داسې یو څوک شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې لیدلی وي؟ په دا ټولو مجاهدینو کې یعنې یو صحابي شته چې وګرځي یو صحابي پیدا شي، وایي یو صحابي بس وایي خدای پاک موږ فتح کوي، د صحابي چې را سره ده د هغه په برکت به د موږ ټولو خدای پاک نصرت کوي، عبادت کې مو مترقي راولي. بیا داسې وخت را روان ده چې بیا به ډلې ډلې خلک وځي او بیا به جهاد کې یو بل ته وایي چې تاسې وګورئ داسې یو څوک شته چې صحابي یې لیدلی وي. بیا وګورئ یو تابعي پیدا شي، وایي بس خدای پاک مو د دغه په برکت باندې نصرت کوي. بیا به داسې خلک روانې ډلې ډلې چې بیا به دا پوښتنه کوي چې داسې یو څوک شته چې تابعي یې لیدلی وي، چې تابعي وي، وایي او یو تابعي شته، وایي بس الله مو نصرت کوي. دغه توسل ته اشاره ده چې د نیکو خلکو سره په عبادت کې شریک شوي، د هغو دعا او عبادت خدای قبلوي، د تام قبلوي، د هغو الله نصرت کوي، د تایم کوي. اوس نو دغه جمعیت د نیکو خلکو سره شرکت 2 قسمه ده. یو صورتن ده لکه ورشي په جمع کې د طالبانو سره په جمع کې ودرېږي، د نیکو خلکو سره په لمانځه کې شریک شوي، دا خو هر څوک په دغه پیږي. خو یو صورت دا ده چې که یې ګوښی لمونځ په ګوښي لمانځه کې خو د بل سره نشي شریک کېدی، نو دلته به معنن لحاظ باندې جمعیت راولي چې نیک مسلمانان به په نیت کې د ځان سره شریکوي، چې په دعا کې در سره شریک شي، په عبادت کې شریک شي، د هغو خدای په قبلوي نو یې تام قبلوي. لکه وروسته به بیا تصوف څه خبرې راځي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دا کینونت 2 قسمه ده. یو دا چې صورتن د نیکو خلکو په مجلسو کې د اولیاءو په مجلسو کې ډیر شریک کېږي. دوم صورت دا ده چې همیش دپاره د شرکت موقع نه پیدا کېږي، نو قلبا محبت کوه، د هغه تصور کوه لکه هغه په واسطه باندې خدای پاک د تا ترقي راولي. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا ته خدای پاک موږ د ټولې دنیا مسلمانان عبادت کوو، د ټولې دنیا مسلمانان موږ د تا نه خدای پاک معاونت غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. ای رب کریمه موږ ټولو ته هدایت وکړې د صراط مستقیم د لارې برابرې، لیار او برابره 2 خبرې شي. یو لیار غواړو، چیرې غواړو؟ الله ته. او برابره ویلې معلومیږي چې لیارو کې کږې لیارې هم شته. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خط مبارک کش کړ او بیا په دا خط پورې یو طرف ته بل طرف ته هم خطونه کش کړه، ویلې دا د مابین خط صراط مستقیم ده. عقیده د اهل سنت والجماعت چې افراط و تفریط نشته پکې، صراط مستقیم ده. الله تعالی ته به ځان ته رسوي. یوې خواته بلې خواته لیارې دا هغه سبل دي. ګورئ چې په دغه لیار را نشي فتفرق بکم السبل اولئک فی ضلال بعید، چې سیده لیار جومات ته هغه دروازې ته تللې ته داسې روان شي چې څومره ځې د لیارې نه لرې کېږي که ورنږدې کېږي، خو چې څومره په دغه طرف باندې ځې د اصلي لیارې نه لرې کېږي. شریعت مطهره دین مقدس دی اسلام دا صراط مستقیم ده. یو پل صراط ته په قیامت کې، یو پل صراط ته په دنیا کې. د قیامت د پل صراط په متعلق کې چې راځي چې د 15,000 کلو لیار ده، پل د ویښته نه نری تر توره تیره تر توره شپه تیاره. نو عقلا خو د دغه باندې تیرېدن محال دی، ځکه معتزله او دا نور بدبختان چې شریعت نه عقل ته ترجیح ورکوي هغه انکار کوي.
خو لیکن محدثین کرام لیکي دغه پل صراط نمونه په دنیا کې اسلام ده. په دغه اسلام دی چې عقیده برابره کړه، افراط و تفریط نه وکړي، نه عقیده د جسمیت دی الله، د تشبه نه د تعطیل، نه په اخلاقو کې افراط و تفریط و، نه په اعمالو کې افراط و تفریط و، درمیانه حال عقیده اخلاق اعمال و. په دغه ځان برابرول دا دومره سخت دي په دنیا کې لکه په پل صراط تېرېدن په قیامت کې. خو که چا دلته ځان برابر کو، په دغه صراط مستقیم د دین باندې روان شو، په ورځ د قیامت باندې بیا هغه پل صراط دته خدای پاک دومره اسانه کی چې حدیث مبارک ته په دغه باندې به ځینې داسې خلک وي چې تیریږي د سترګو په رپ کې، چې دا سترګې داسې کوي په دا 15,000 کاله مسافه به بیا ته وي. څوک د تیز هوا په شکل په تیریږي، څوک د تیز رفتار آسانو په شکل په تیریږي، څوک د اوښانو د مزل په شکل، څوک پیاده منډې چې وایي، څوک په تیز قدم ځي، څوک سوکا سوکا ځي، څوک به کله لویږي کله، دا ولې فرق ده؟ خو اعمالو عقایدو اخلاقو کې فرق ده. نو په دغه صورت چې څوک ځان برابر کړي، هلته بیا یو غټ روډ جوړېږي، اسانه ده خبره، هلته بیا څه مشکل نه ورته پیدا کېږي. خو که دلته په نورو طرفو روان شو، هلته ذاتي لار ورته مشکله شي، بیا په یغه صراط باندې تېرېدن داسې ورته سخت شي لکه په ویښته باندې تېرېدن چې څومره سخت وي. نو خدای پاکه موږ ته صراط مستقیم راوښیه. دا چې صراط مستقیم موږ وپېژنو کومه ده، دا صراط مستقیم کومه لار ده، الله تعالی تعریف بیا بالرجال راته کوي. صراط الذین انعمت علیهم، خدای پاک لار دی هغه خلکو راوښیه چې تا په هغو باندې نعمتونه کړي، او د هغه خلکو د لارې نه مه وساتې چې په هغو د تا غضب شوی، چې یهود دي او ګمراهان دي چې نصارا دي، او حکم عام دی د ټولو کفارو په باب کې. اوس معلوم شو چې سړي دوه قسمه دي. یو قسم هغه خلک دي چې هغه په دا صراط مستقیم روان دي، الله ته سړی وصل کوي. یو قسم هغه خلک دي چې د صراط مستقیم نه منحرف دي، جهنم ته سړی برابري دي، الله تعالی نه لرې کوي. موږ ته خدای پاک د دعا طریقه راوښوه، ته ما ته دعا کوې، د نیکو خلکو لار غواړه، خو ورسره یې پرهیز راوښوه چې د ګناهګارو، مجرمینو، فساقو، فجارو، مبتدعینو نه نیولې تر کفارو پورې د هغو نه به بیا ځان ساتي. ډاکټر چې چاته دوایي ورکوي، یوه طرف ته دوایي ورکوي، بل طرف ته پرهیز ورکوي. که مریض دواړه عملي کړي، هم دوایي په ترتیب د ډاکټر خوري او هم پرهیز د هغه شیانو نه کوي چې ډاکټر تر منې کړی، امید د صحت بالکل ډیر زیات ده، او په ډیر کم وخت کې خدای متعال صحت نصیب کړي. خو که دوایي نه خوري په ترتیب د ډاکټر، یا پرهیز نه کوي، امید یې وایي د صحت بیا نه لري. نو دوه لارې شوې، یو صراط مستقیم، بل صراط غیر مستقیم. جند الله، جند الشیطان، لن تعبیر وکړو. دوه ډلې، یو د شیطان په لار روان او یو د رحمان د الله تعالی په لار باندې روان. موږ ته د دغو څلورو ډلو لار راوښیه، د نیکو خلکو لار راوښیه چې تا په هغو باندې خصوصي نعمتونه دي. هغه څوک دي؟ هغه نیک خلک څوک دي چې موږ وایو خدای د هغو خلکو لار راوښیه چې تا په هغو نعمتونه کړي؟ څلور ډلې دي. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. قرآن یفسر بعضه بعضا. منعم علیهم څلور ډلې دي، انبیا، صدیقین، شهدا، صلحا. د دغو خلکو په لار مې خدای پاک روان کې. یهود، نصارا چې په هغه وخت کې مشهور کفارو دغه ډلې وي، طبعا کې ټول کفار داخل دي، د دغو د لارې نه مې الله تعالی وساتي. اوس دغه ځای کې تفاسیر لیکي چې دغه ځای نه معلومیږي چې د انسان د هدایت لپاره دو شیان الله منتخب کړي. کتاب الله، رجال الله. کتاب الله، رجال الله. کتاب الله سبا سبق کې را روانه ده، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.
خو دوم دی رجال الله. کتاب الله بے رجال الله نه، رجال الله بے کتاب الله نه یو هم د چا د هدایت لپاره کفایت نشي کړی. غټ رجال الله اول په فهرست کې انبیا دي، 1,40,000 کم زیات انبیا خدای پاک را لېږلي. کتاب الله هر یو ته کتاب صحیفې قانونونه په لاس باندې ورکړي دي. اوس که صرف کتاب وای کفایت کړی، بیا انبیا ولې منتخب کول؟ که صرف انبیاو کفایت کړی دی هدایت لپاره، بیا کتاب